ایمان پلورونکی 22 برخه د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د دوران رښتینی کیسې. صلاح الدین پر د غزمکار پیدا کړه ته یو بل صلاح الدین پر د غزمکار پیدا کړه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى اما بعد. خو هغه ډاکټر دوه واره دای منع کړ. هغه به د لاس په اشاره غلی کړ. د هغه پر مخ داسې خولې را روانې وې لکه چا چې پرې اوبه پاشلې وي. دواړو خدمتګارو یې خولې وچې کړې خو خولې هېڅ نه درېدې. هغه ورپسې د څو نورو نظامي افسرانو نومونه واخیستل چې د صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه په خلاف باندې توطیو باندې ککړ وو. هغوی کې تر ټولو زیات خطرناک حشیشان چې کیسه به خفیفه مرګونه وو. العازد په مصر کې د صلیبیانو له فعالیتونو هم پرده پورته کړه او ویې ویل صلاح الدین ته ووایه چې الله جل جلاله دې بریالی کړه، خدا یاد ساته چې یو هغه وګړي دي چې تا ته په پټه دوه قدر کوي او بل هغوی دي چې په چاپلوسۍ له تا نه خدای جوړوي. دا له هغو خلکو زیات خطرناک دي چې په پټه دوه قدر کوي. هغه ته ووایه چې کله د دښمنان وټکول او په ډاډه زړه د حکومت په ګدۍ کېناستې نو له ځانه زما په څېر د دواړو جهانونو پادشاه مه جوړوه. تل تر تله پادشاهي د یو الله جل جلاله ده. په همدې مصر کې د فرعونانو کنډري وګوره او هم زما انجام ته وګوره او خپل ځان له دغسې پایه وساته. د هغه خبرې ګونګوړې شوې. د هغه په مخ کې چې د څومره غم او خفګان اغېز و هماغومره یې څېره ډاډه غوندې ښکاره شوه. هغه د خبرو کوښښ کاوه خو په حلق کې اخراج کې راتله او په خبرو باندې څوک نه پوهېدل. سر یې یو لوري ته خوږ شو او بیا د تل لپاره خاموش. دا د دسمبر د 1101 میلادي کال پیښه. طبیب سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه ته خبر ورکړ. په ماڼۍ کې هم د العادت د مړینې خبر خپور شو. له کومه ځایه زړه خو لرې خبره ده. د چا سلګۍ هم ونه ولیدل. یوازې هغو دوه خدمتګارو ژړل چې تر وروستي وخته ورسره وي. صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه له څو تنو حاکمانو سره په سملاسي توګه قصر ته راغی. هغه ولیدل چې هلته په برنډو کې یو ډول فعالیتونه روان دي چې هغه ته شک پیدا شو. د خپلو ساتونکو قمندانان یې راوغوښتل چې په ټول قصر کې وګرځي او ټول نارینه او ښځینه بهر په غول کې کېنوي او هیڅ چاته د بهر تلو اجازه ورنه کړي. که د چا هر څومره اړتیا هم وي خو چې له استبلنه کوم آس بو نه ځي. صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه د ټولې ماڼۍ د نیولو امر وکړ. هغه حیرانونکی کار دا هم ولید العازد چې خپل ځان یې پادشاه ګاڼه او ښځې او شراب خپل ژوند ګڼلي وو. د هغه په مړي باندې هیڅ چا نه ژړل. ماڼۍ له ښځو او نورو ډکه وه خو د هیڅ چا په مخ کې د غم نښې نه وې. طبیب سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه ګوښه کړ او د العادت ټولې خبرې ورته وکړې. هغه خپل دا نظر وړاندې کړ چې تاسې په وروستي وخت کې باید د ده بلنه منلې وای. صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه هغه ته وویل چې زه د دې امله را نغلم چې په دې سړي مې هیڅ باور نه و او دویم دا چې ایمان پلورونکي مې بیخي نه خوښېږي او کرکه مې ترې کېږي. خو اوس چې صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه د طبیب له خولې نه د العازد روسۍ خبرې واورېدې ډېر پښیمانه شو. هغه ډېر ناارام و. ویې ویل که زه راغلی وای نو له هغه نه به مې څو نور رازونه هم اخیستي او زه خو دا وایم چې د هغه په سینه کې کوم راز پاتې سوی دی. زیاتره مورخینو لیکلي چې بېشکه العادد عیاش بېدارې سړی و او د صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه پر خلاف د چلوټو ملاتړی هم و. له سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه سره یې مینه زیاته وه. دوه مورخینو دا هم لیکلي چې که سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه د العازد په بلنه ورغلی وای نو هغه به ورته نور ډېرې خبرې کړې وي. خو په هر حال تاریخ ثابتوي چې د العازد په بلنه کې غولونه نه وه. هغه د خپل روح د خلاصون او د سلطان صلاح الدین ایوبي سره د محبت په خاطر د خپلو ګناهونو د بخښنې غوښتلو لپاره دا طریقه غوره کړې.
بیا تر ډېرې مودې سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه افسوس کاوه چې په وروستي وخت کې د العاجد خبرې ونه اورېدې. وروسته بیا د هغو ټولو کسانو پر خلاف الزامات ثابت شول چې العاجد خندلي. صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه علي بن سفیان رحمت الله علیه ته د هغو ټولو کسانو نومونه ورکړل او امر یې ورته وکړ چې له هغوی ټولو سره خپل جاسوسان معذب کړي، خو هېڅوک له مکمل شهادت او ثبوت پرته ونه نیسي. داسې لارې چارې غوره کړي چې هغوی په هماغه وخت کې ونیسي چې د غدر او خیانت ارتکاب وکړي. داسې ونه شي چې د چا سره بې عدالتي وشي. تر دې احکامو وروسته د العاجد معزول خلیفه د تکفین او تجهیز په چارو پیل وکړ. په همدې ماښام العاجد په عمومي هدیره کې ښخ کړای شو چې یو څه موده وروسته د دغې هدیرې نوم او نښان هم بیا له منځه ولاړ. صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه ماڼۍ تلاشي کړه، په هغې کې دومره سره زر، ملغلرې او قیمتي ډالۍ لاسته راغلې. صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه ورته حیران پاتې شو. هغه د حرم سرای ټولې ښځې او نجونې علي بن سفیان ته وسپارلې او امر یې ورته وکړ چې دا پته ولګوي چې د کومو ځایونو اوسېدونکي دي او له هغې نه چې څوک خپلو ځایونو ته تلل غواړي تر خپلې څارنې لاندې د کورونو ته ورسوي، او په هغوی کې چې کومې نامسلمانې او فرنګیانې دي د هغوی په باب دې پوره څېړنه وکړي او معلومه دي کړي چې له کومو ځایونو راغلي، او دا یې هم ورته وویل چې شکمن یې پرې نه وي بلکې نور معلومات هم له دوی څخه لاسته راغلل. سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه د معزول خلیفه العاجد له ماڼۍ نه لاسته راغلی دولت په هغو تعلیمي ادارو تقسیم کړ چې په مصر کې یې پرانیستي. خیر، العاجد له مړینې د مخه د خپلو ساتونکو سپاهیانو د قومندان رجب په باب ویلي و چې هغه د سودان په خاوره کې پټ سوی او هلته د سلطان صلاح الدین ایوبي پر خلاف لښکر برابروي او له صلیبیانو به هم مرسته غواړي. علي بن سفیان رحمت الله علیه شپږ داسې سرتیري وټاکل چې جنګیالي جاسوسان او رجب یې هم پېژني. هغوی یې د سوداګرو په جامو کې سودان ته ولېږل او هغوی ته دا امر هم وکړ که امکان لري نو هغه دې ژوندی ونیسي او که نه همالته دې ووژني. په کوم وخت کې چې دغه ډله سودان ته روانه شوه چې علي بن سفیان رحمت الله علیه ټاکلې وه او شپږ کسه وه، هغه مهال رجب په سودان کې نه بلکې د فلسطین په یو مستحکمه او مشهوره کلا شوبک کې او په هغه وخت کې فلسطین هم د صلیبیانو په واک کې و. هغوی دا سیمه خپله اډه ګرځولې او په مسلمانانو یې د ژوندانه ساحه تنګه کړې وه. مسلمانان له هغه ځایه کورنۍ تښتېدل. هلته د کوم مسلمان عزت خوندي نه و. صلیبیانو د ډاکوانو شکل هم غوره کاوه. هغوی به د مسلمانانو کاروانونه لوټل او فلسطین ته به راستنېدل او د هغوی نجونې به یې هم له ځانو سره راټیټولې. خو وروڼو، موږ او تاسې ته دا سوال هم پیدا کېږي چې صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه به په اکثرو غونډو کې د فلسطین نیول ولې دومره اهم ګڼل او ولې دومره اهمیت ورته ورکاوه چې فلسطین خامخا باید ونیول شي، او له مهمو اهدافو څخه یو هدف هم د فلسطین نیول او د هغه ځای د یهودو شړل. همدا لامل و چې سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه تر هر څه لومړی فلسطین د خپلې تورې تر سیوري لاندې راوستل غوښتل چې د مسلمانانو حال، ځان او ابرو وساتلی شي. چیرې دې اوس داسې حال؟ تر دې بل ستر لامل یې دا و چې د مسلمانانو لومړنۍ قبله بیت المقدس هم د صلیبیانو په واک کې وه، چې ډېره د افسوس خبره ده چې اوس هم د صلیبیانو په واک او اختیار کې ده. خو ان شاء الله تعالی مجاهدین به فلسطین د صلیبیانو او یهودو له واکه خلاصوي د الله په نصرت. تر دې بل ستر لامل یې دا و چې د مسلمانانو لومړنۍ قبله بیت المقدس هم د صلیبیانو په واک کې وه، خو د مسلمانانو امیرانو دا حال و چې هغوی له صلیبیانو سره دوستانۍ کولې. رجب هم یو مسلمان او نظامی افسر و، خو هغه د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه پر خلاف د عیسویانو د مرستې ترلاسه کولو لپاره هلته ورغلی او په شوبک کې و. د شوبک په کلا کې د هغه د درناوي لپاره د نڅاګانو محفلونه جوړ شوي وو، خو رجب دې خبرې ته د متوجه کېدلو اړتیا هم احساس نه کړه چې په لوڅو نڅېدونکو نجونو کې زیات شمېر مسلمانان دي چې صلیبیانو په کشتیتور کې تښتولي وي او د نڅا لپاره یې روزلي. رجب د خپل اسلامي امت لوی د کافرانو په محفلونو کې د ګډا په حال کې لیدي. او د هغوی له لاسونو یې شراب څښل. له هغه سره د نور مسلمانان قومندانان هم
خو دوی ټوله شپه په شرابو او نڅا کې بدمسته وو او سهار به له صلیبیانو سره د خبرو اترو لپاره کېناستل. په دې غونډه کې د عیسویانو مشهور پادشاه ګای لوزینا او کوناردو موجود وو. سربیره پر دوی یو تن د صلیبي سپاهیانو قومندان هم د شپې رجب هغوی ته ویلي وو سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه د سودانیانو او حبشي قبیلې معبد ویجاړ او د هغوی مذهبي مشر یې وژلی. پر هغه سودانیانو حمله وکړه خو صلاح الدین ایوبي په شا وشمبوله. خلیفه العاددي له خلافت نه لرې کړ او د عباسي خلافت اعلان یې وکړ او په مصر کې به یو خلیفه هم نه اوس. رجب هغه ته وویل د دې مقصد دا دی سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه د خپل ځان څخه د مصر خپلواک او ټولواک جوړوي. رجب صلیبیانو ته خپل هدف ووایي او ورته ویې چې زه تاسو ته د نظامي مرستې د غوښتلو لپاره راغلی. هغه به سودان ته ولاړ شي او پوځ برابر کړي. په مصر کې د ګډوډۍ او خپلسري خپرولو لپاره هم د صلیبیانو مرسته وغوښتل. خو په دغه حالت کې چې رجب خبرې کولې د ده په جواب کې کورناردو وویل په سملاسي توګه خو دواړه اړخه مخې ته راځي چې موږ باید ورته جدي پاملرنه وکړو. د کومې حبشي قبیلې په مذهبي چارو کې چې صلاح الدین ایوبي ظالمانه مداخله کړې هغه د بدلې اخیستلو لپاره باید راوپارول شي. د دې سره چې په ټول سودان کې څومره عقیدې او ادیان او مذهبونه دي د هغې پیروان دي په دې خبره د سلطان صلاح الدین ایوبي مخالف او په وسلو سمبال کړی شي چې دا مسلمان ټولواک خو د خلکو عبادت ځایونه او د هغوی د خدایانو په ماتولو پسې رااخیستل. مخکې تر دې چې هغه په کومه عقیده یا دین حمله وکړي هغه باید په مصر کې له منځه یوړل شي په دې ډول چې د خلکو دیني او مذهبي احساسات راوپارول شي. نو په مصر باندې به د حملې لپاره اسانتیا برابر شي. ورونو په دغه حالت کې یو بل صلیبي قومندان وویل ډېره له تخریب او فساد ډکه وینا یې وکړه چې وروسته به په مهمه تبصره کې تاسې واورئ چې د هغه نظر تر اوسه پورې څومره عملي بڼه غوره کړې ده او لا تر اوسه هم د هغه په شیطاني افکارو باندې ځینې له اسلامه لرې خلک روان دي. هغه وویل موږ د مصر مسلمانان د سلطان صلاح الدین ایوبي پر خلاف درولی شو. که محترم رجب یې بده نه ګڼي زه به د هغه د فایدې خبره وکړم. په مسلمانانو کې د مذهبي لیونتوب پر پیدا کولو سره مسلمانان د مسلمانانو له لاسه په اسانۍ سره وژل کېدای شي. لکه څنګه چې زموږ په دین کې ځینې پادریانو خپل ځانونه د کلیساګانو واکمن کړي خپل ځانونه د انسانانو او خدایانو ترمنځ درولي دي. بیخي په همدې ډول ځینې امامانو جوماتونه قبضه کړي او له خپلو ځانونو یې د خدای نمایندګان جوړ کړي دي. زموږ سره دولت دی چې د هغې په زور موږ مسلمانان مولیان تیارولی سو او د مصر په جوماتونو یې مسلط کولی سو. زموږ سره داسې عیسویان هم شته چې په قرآن او نبوي سنتو ښه پوهېږي. هغوی به د مسلمانانو د امامانو په شکل باندې استعمال د صلاح الدین ایوبي په خلاف په کوم جومات کې چې کومې خبرو کولو ته اړتیا نشته د همدغو مولیانو په وسیله موږ په مسلمانانو کې داسې اوهام پالنه پیدا کولی شو چې د هغوی له زړونو د صلاح الدین ایوبي هغه عظمت ووځي چې هغه ترلاسه کړی دی. رجب وویل دا کار به ډېر زر پیل شي. ورونو د صلیبي قومندان د دغې وینا له خلاصېدو سره موږ او تاسو یوې ډېرې مهمې تبصرې ته اړتیا لرو چې باید د فکري جګړې په اړه باندې هم یو څه وپوهېږو. او لکه په پیل کې مو چې یادونه وکړه چې د برخې په پای کې یو مهمه تبصره لرو هغه به اوس تاسې واورئ. ورونو آیا خبرې چې امریکا ته د غربپلوو علماو خدمات څه او په افغانستان کې دغه غربپلوو ملایانو امریکا ته څه وکړل؟ ښه په تفصیل سره یې واورئ او غور پرې وکړئ او دغه کسان وپېژنئ او نور مسلمانانو ته یې هم ور وښایئ. په افغانستان کې امریکا ته د غربپلوو علماو اول خدمت دا و چې په افغانستان کې د دیني علماو په حیث د ډیموکراسۍ منل او له یو سیکولر ډیموکراټ حکومت سره حساسیت نه ښودل. دا لومړی خدمت. دوهم خدمت د غربپلوو علماو د ځوانانو او عامو مسلمانانو له ذهن څخه د جهاد قتال هجرت ولا او برا یعنی د الله جل جلاله لپاره له چا سره د دوستۍ او د دښمنۍ کولو د مفاهیمو وستل خلکو ته دا خبره تلقینول چې جنگ او ټوپک د مشکل حل نه دی او هم دا چې همدې جنگ او ټوپک افغانستان ران کړی دی. دغه الفاظ په خپلو خطباتو کې افاده کول. نور بعد د نړیوالې ټولنې سره د وطن په آبادولو کې لاس یو کړو او هم خلکو ته دا تبلیغات کول
چې مجاهدین د فلانی او فلانی جهاد ایجنټان دي او هیڅ افغاني اجنډا نه لري نو باید د هغوی خبره ونه منل شي. د جهاد او قتال څخه د خلکو را ایثارول یو لوی منافقت او د امریکایانو د هدف پوره کولو دی چې دغه ډول دیموکرات علما په ډېرې بېشرمۍ سره ترسره کوي. او درېیم خدمت دا و چې د شکوک او شبهاتو خپرولو د حقیقي علماو د دعوت په وړاندې د خنډونو راولاړول. د مثال په ډول ځوانانو ته دا وایي چې د جهاد لپاره د متفق علیه امیر شتون او د بیرغ یووالی شرط چې اوس په افغانستان کې نشته. نو په همدې بنا په اوسنیو شرایطو کې جنگ شرعي جهاد نه بلکې د وطن رانول دي. خو دوی د نفاق له مخې له خلکو د خبره پټه ساتي چې یاد شوي شرایط یعنی د جهاد طلب یعنی هغه جهاد کې چې مسلمانان د کفارو په خاورو کې کوي ضروری دي. خو دوی د نفاق له مخې له خلکو د خبره پټه ساتي چې یاد شوي شرایط چې دوی یادوي یعنی هغه جهاد کې چې مسلمانان د کفارو په خاورو کې کوي ضروری دي. اوس خو په افغانستان کې دفاعي جهاد دی پر ټولو افغانانو د لمانځه په څیر فرض دی. خو دوی دغه حقیقت پټوي او خلکو ته د منبر په سر باندې نه بیانوي. څلورم خدمت دغه غرفلو علماو داو چې په اسلامي نړۍ کې د غرب یو لوی هدف دا دی چې څنګه مسلمانې ښځې له کوره څخه د باندې راوباسي او هغه موانع او بندونه مات کړي چې د ښځو او نرو ترمنځ اختلاف مخنیوي کوي. په دې لار کې غرب په تدریج سره حرکت کوي او ټول ممکن وسایل په کار اچوي که څه هم چې ځینې په ظاهره اسلامي بڼه هم ولري. لکه ستاسې به په یاد وي په 2009 میلادي کال کې د جولای په 4 نیټه باندې چې د کونړ په مرکز اسداباد کې امریکایانو د پی آر ټي د ولایتي بیارغونې ادارې لخوا څخه د $180,000 په مصرف باندې خاص د ښځو لپاره یو جماعت جوړ شو چې هلته به ښځې ورځي. خو ډېره د تعجب خبره خدا ده چې امریکایان د طالبان علما او په مساجدو کې پر منځو ولاړ مسلمانان په بمبارونو ووژني. خو د هغوی ښځو او خویندو ته دي بیا په ښارونو کې د خپلې جنګي بودیجې څخه ځانګړي ښځینه مسجدونه جوړوي. دغه دیموکراسي پلوه علما د دینی غونډو تعلیمي محافلو او تربیوي اجتماعاتو په نامه په زرګونو مسلمانې خویندې او میرمنې د کوره څخه د باندې راوباسي او په پارکونو د ښارونو په عیدګاګانو او لوبغاړو کې ورته د جمع کېدو فرصتونه برابروي. دا کار که څه هم چې د دین په نامه ترسره کیږي خو په حقیقت کې هماغه د غرب د اجنډا پوره کول دي چې د مسلمانانو میرمنو له کوره د باندې وستل غواړي. د اسلام په تاریخ کې مسلمان علماو د دعوت دغه ډول اسلوب ښځو ته د دین د زده کولو لپاره نه دی غوره کړی او نه هم دا د اسلام له عمومي روح سره سمون لري چې د ښځو لپاره یې کورونه تر مساجدو هم د عبادت لپاره غوره ګڼي. د رند کارپوریشن د امریکایي طرحې 9مه ماده په اسلامي هیوادونو کې د غیر اسلامي هیوادونو او ولسونو د تاریخ او تمدن د معرفي کولو خبره کوي او بیا په خاص ډول توصیه کوي چې له اسلام څخه د مخکې زمانې تاریخ دی مسلمانانو ته معرفي شي ترڅو هغه خپل تاریخ وګڼي او هغه ته د خپل ځان منسوبولو افتخار وکړي. په دې حق له بوډاګي حکومت تر اوسه په پراخ پیمانه د مکتب په کتابونو کې ل دې ویری پراخ تغیر نه راوستلی چې د افغانستان په کلی او ولسونو کې تر اوسه اسلامي احساس ژوندی دی او ډېرې سیمې داسې دي چې حکومت ورباندې تسلط نه لري خو همدغه کسر د میډیا او مطبوعاتو له لارې پوره کړی دی او هغه په داسې ډول چې ښه ډېر تلویزیونونه او راډیوګانې چې د پردیو لخوا تمویلېږي او سیکولر افغانان یې چلوي شپه او ورځ افغانانو ته د غرب او د هندوانو تاریخ او تمدن او فرهنګ وړاندې کوي. دا چې دغه تلویزیونونو چلوونکي د هغوی غربیانو لخوا استخدام شوي دي چې د افغانستان اوسنی ګوډاګۍ حکومت یې هم جوړ کړی. نو ځکه خو د ګوډاګۍ ادارې د اطلاعاتو او کلتور وزیر عبدالکریم خرم او مخدوم رهین چې ځینې تلویزیونونه له هغو نشرات څخه منع کړي چې د افغانانو له دین فرهنګ اخلاقو او ملي ارزښتونو سره متضاد دي. همدا ډول هغه سیکولر لیکوالان او څېړونکي چې له اسلام او اسلامي تاریخ سره کینه لري وکړه کوي چې خپل لیکنې په افغانستان کې له اسلام څخه د مخه زمانې د تاریخ او ادیانو لپاره وقف ترڅو وکولای شي چې خلکو ته دا ورتلقین کړي چې اسلام او اسلامي تمدن د افغانانو په تمدني ژوند کې یو عارضي شی چې د فاتحینو په زور دلته راغلی او هم دا چې د دغه ولسونو اصالت په اریایت زردشتیت مزدکیت او بودایت کې دی. له همدې عمله ورته په بودا پورې تړلي اساس او د تیرو پخوانیو ادیانو پاتې شوني ډېر د اهمیت وړ دي او د هغوی په هکله په سلګونو مقالې په دایره المعارفونو او نورو مجلو کې چاپوي او له دې لارې هڅه کوي خلک له اسلام څخه په مخکې زمانې پورې وتړي. ورونو رند کارپوریشن د اسلام په ضد باندې د رواجي ملایانو څخه هم کار اخیستی
دغه ډله خلک رواجي ملایان دي چې د شرعي علم پانګه ډیره لږ ده. د اسلام له روح او د عمومي رسالت سره آشنایي کمزوري ده او د شرعي علم د تقاضا مطابق د ټولنې له تنظیمولو او لارښوونو عاجز دي، خو په حرفوي او مسلکي ډول په ټولنه کې د دینی چارو په سمبالولو کې اخته دي او د هر هغه حرکات او نوښت مخالفت کوي چې غواړي اسلام د رواجي شکل څخه راوباسي او بیرته خپل اصلي شکل ته ورسوي چې یو وخت په ټوله نړۍ کې هم دین او هم دنیا سمبالوله. ورونو، حکومت هر کال د دغو اجیرو ملایانو یو زیات شمېر په دولتي پیسو حج ته هم لیږي. د کرزي د ادارې د تعلیم او تربیه وزیر فاروق وردګ د 2014 میلادي کال د دسمبر په 11 تاریخ ولسی جرګې ته اعتراف وکړ چې له همدغه نیمه باسواده ملایانو څخه 15,000 تنه پرته د دې چې شهادتنامې ولري د هیواد د معارف په نظام کې د استادانو په حیث مقرر کړي دي. ورونو، کیسه مو له یاده ونوځي او موږ د هغه صلیبي قومندان یو وینا ویلې و چې هغه رجب ته کړو او د هغه په تفصیل کې دغه تفسیره د فکری جګړې له اړخه څیړو. په افغانستان کې شاوخوا 2,40,000 امامان او مؤذنان فعالیت کوي. د دې ډلې یوازې نږدې 4,000 د ارشاد، حج او اوقاف وزارت سره سبسوي. دغه راز په افغانستان کې د 12,000 جماعتونو یوازې 1400 له حج او اوقاف وزارت سره سبسوي. را بس خپل کیسه رجب وویل دا کار باید ډیر ژر پیل شي. صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه په مصر کې مدرسې پرانیستې دي. خورونو، پورته تفسیره په دې خاطر و چې تاسو پوه شئ چې د هغه صلیبي قومندان کومه توصیه چې مجلس ته وړاندې کړې و څومره په اوس زمانه کې په اکثر اسلامي هیوادونو باندې په دغه رواجي ملایانو باندې عملي کړي. رجب وویل دا کار باید ډیر ژر پیل شي. صلاح الدین ایوبی په مصر کې مدرسې پرانیستې دي چیرې چې کوچنیان او ځوانان د اسلام د اصلي روح سره په صحیح معنا آشنا کیږي. تر دې د مخه هلته کومه مدرسه نه و. خلکو په جماعتونو کې خطبه اورېدې چې په هغه کې به د خلیفہ ستاینې زیاتې وي. صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه له خطبې نه د خلیفہ د نوم یادول یې لري. که په خلکو کې د علم رڼا او دیني ویښتیا پیدا کړی شو نو زموږ کار به ډیر راشي. تاسو پوهیږئ چې د حکومت د استحکام لپاره د خلکو ذهني ورسته پاتېوالی او په جسمانی توګه اړ ساتل حتمي دي. خو په دغه صحنه کې چې دوی په دغه مشوره کې مشغول وو یو بل صلیبي قومندان په مسکا سره وویل محترم رجبه، تاسو ته د خپل هیواد په باب هم پته نشته چې هلته د پردې تر شا څه کیږي. موږ دا کار له هماغه ورځې پیل کړی کوم مهال چې موږ ته صلاح الدین ایوبی د روم په سمندرګي کې ماته راکړه. موږ د ښکارا وړاندکاري قایل نه یو. موږ یې ذهنونه ویجاړو. محترمه، لږ غور وکړئ 2 کاله پخوا په قاهره کې څومره قهوه خانې وي او اوس څومره دي؟ آیا هغه ډیر زیات شوی نه دي؟ آیا د مسلمانانو په شتمنو کورنیو کې د ځوانو نجونو او هلکانو ترمنځ ناوړه معاشقې پیل شوی نه دي؟ موږ چې حال د کوم نجونې لګلې وي هغوی د مسلمانانو نجونو په لباس کې د مسلمانانو ځوانانو په منځ کې دښمنی پیدا کړي او خبره د وینې تویولو تر حده رسولې. موږ په قاهره کې پر لپوري جواری دود کړی ده. په 2 جماعتونو کې زموږ لګل شوی سړي امامان دي. ورونو، په هغه وخت کې هم صلیبیانو مصر ته 2 امامان لګلی وو چې د امامانو په جامه کې د منبر په سر باندې مسلمانانو ته وعظ او نصيحت کول چې په وروسته واقعات کې به واوري. هغوی په ډیره ښه طریقه د اسلام شکل او صورت بدرنګوي. هغوی جهاد ته ډول ډول او شکمن تعبیرونه ورکوي. موږ هلته د حاکمانو او پوهانو په لباس کې هم څو سړي استولي او بیا به هم استو چې د مسلمانانو ذهنونه د جنگ او جهاد مخالفت آماده کوي. زه په ځانګړي توګه هیله لرم چې مسلمانانو په راتلونکي 2 کلونو کې یو داسې ذهني کیفیت ته ورسیږي چې په ډیر ویاړ به ځانونو ته مسلمانان وایي، خو د هغوی په ذهنونو او دود دستور کې به د صلیبي تمدن اغیز او رنګ غالب وي. ورونو، لکه څنګه چې نن وینئ رجب وویل د صلاح الدین ایوبی جاسوسي نظام ډیر فعال او منظم دی. که د هغه د استخباراتو مشر علي بن سفیان چې ډیر هوښیار انسان دی ووژل شي نو صلاح الدین ایوبی بړون او کون شي. کورنالډ وویل د دې مطلب خدا دی چې ته په خپل هیڅ کولای نشې. تاسو یو حاکم وژلای نشئ. که تاسو د عقل په لحاظ دومره بې وسه یاست نو زموږ سړي به پرې ونیسئ او هغه به هم ووژنئ او زموږ دولت به مو هم بې ځایه لګولی وي.
ورونو لکه څنګه چې اوس هم غربي او صلیبي او د ناتو اروپایي ټولنې اکثره مشران په دې باندې قائل دي چې د دوی مصارف او وژنې چې د خپل ګډاګانو لپاره یې سرته رسولې دي بې ځایه کړي. خو په دغه حالت کې رجب وویل دا کار زه په خپله کوم. ما له حشیشانو سره خبرې کړې دي، هغوی خو د سلطان صلاح الدین ایوبي وژلو ته هم تیار دي. ورونو دا چې د رجب را روان پلانونه به څه وي او آیا د صلیبیانو د دغو مشرانو پلانونه به د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه په پوځ او تخنیکونو باندې کوم اثر واچوي او سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه به دې ته کومه تیه نیسي. د 32 برخې پای